ما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دين اسلام ډیرو قدرمنو درنو او عزتمندو ورونو د ایمان د شعبونه یوه شعبه ده چې هغه ډیره کمالي شعبه ده که الله رب العالمین زمونږ او ستاسو په زړونو کې راولي دې زړه کې به نیکو اعمالو ته یو تازګي پیدا شي د ګناهونو نه به تیښته د تیښتې صفت په موږ کې پیدا شي د ګناه نه به کرکه او نفرت پیدا شي دا زړه به د هغې په وجه باندې آباد شي موږ به د ټولو ګناهونو نه د هغې په وجه باندې منع شو هغه د ایمان شعبه د الله یره ده زما خوږو او قدرمنو ورونو خوف الهي دا د ایمان هغه بهترینه شعبه ده چې د دې په وجه باندې الله رب العالمین هغه خلق چې د الله د دروازې نه د الله د رحمتونو نه د الله د بندګۍ نه تښتي هغه خلق په الله سمي د الله رب العالمین یره هغه کمالی صفت ده چې کله زړه کې پیدا شي دا زړه آباد ده او چې کله د زړه نه وځي هغه زړه کړنواله ده د الله رب العالمین یره هغه کمالی صفت ده زما خوږو ورونو دا چې په زړه کې موجود وي انسان به د الله د طاعت او د بندګۍ په لاره سیده روان وي کږیږي به نه او چې دا کمالي صفت د زړه نه ووته چرې به په لاره باندې سیده لاړ نه شي دغه کمالي صفت دی چې کله زړه کې موجود شي د زړه کې چې د شهوات او خواهشاتو کمې سرچینې دي هغه ختمه کم مرکزونه د خواهشاتو چې دي هغه سیزي او په هغه کې د الله د بندګۍ شوق او جذبه پیدا کیږي دغه وجه ده چې قرآن عظیم الشان کې موږ ته رب کائنات د خپل یره تذکره کوي او د هغه بندگانو صفت کوي کوم بندگانو په زړونو کې چې د الله یره موجوده ده الله فرمای واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اغه خلق چې هغوی د الله رب العالمین مخې ته د ودرېدونه یریږي چې د سلفنا دا تفسیر نقل دی چې واما من خاف مقام ربهنا
مراد هغه انسان دی چې یو ګناه ته شوې ده بیرته د خپلې ګناه کې سوچ وکړي چې زه خو به یوه ورځ د رب مخې ته ودرېږم رب به مانه د دې ګناه په باره کې پوښتنه کوي څه جواب به ورکړو دی آیت کې الله رب العالمین خوف الهی مقدم کړی دی او به ونهى النفس عن الهوى د خواهشاتو نه خپل نفس کنټرولول ورپسې راوړی چې مفسرین دلته ذکر کوي چې تقدیم العل من قبیل تقدیم العل على المعلول وتقدیم السبب على المسبب یعنی دا الله یره هغه بهترین سبب دی چې په زړه کې راشي نو بیا زړه د خواهشاتو نه کنټرول شي الله مونږ ته قران کریم کې د دې خبرې تذکره کوي چې زما بندگانو زمانه ویریږي او دا د ایمان شعبه ثابتې فرمایي فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله هغه د دې آیت په تفسیر کې دا خبره ذکر کوي چې آیت د دې خبرې دلیل دی چې خوف الهی د الله یره د ایمان شعبه ده او دا د دې خبرې دلیل دی چې په کوم زړه کې د ایمان موجود وي نو هغه زړه د الله نه یریږي او بیا مخکې تفصیل کوي وایي د انسان د زړه یره دا د ایمان په مقدار باندې ده چې انسان ډېر قوي ایمان لري ډېر اعلی ایمان لري ډېر بهترین ایمان لري نو د هغه زړه کې یره هم ډېره زیاته وي او چې د کوم یو انسان ایمان کمزوری وي نیمګړی وي ناقص وي ګناهونو کې لطفت وي او ګناه کې مستغرق وي د هغه انسان په زړه کې د الله یره هم کمی کوم یو انسان چې د الله یره په زړه کې کینی نو هغه د عذاب د اسبابو نه ډېر زیات تښتي او هغه جنت ته ډېره منډه وایي څنګه چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة الله غاليه الا ان سلعة الله الجنه څوک چې د یریږي یری په زړه کې هغه د شپې مزل شروع کوي او د ځان بچاو حاصلوي او څوک چې د شپې نه مزل شروع کوي هغه مقصد ته رسیږي او بیا فرمایل الله چې د مؤمنانو سره کوم سودا کړي دا هغه ډیره قیمت بها ده هغه جنت دی دغه وجه د زما خوږو ورونو مخکې مونږ ویل چې د انسان په زړه کې یره د ایمان په معیار د ایمان مطابق راځي که د انسان قوي ایمان وي دغه په زړه کې یره د الله هم قوي وي او که د زړه کې د الله یره کم وي دا دلیل چې ایمان کې کمزوري ده تاسو وګورئ د الله رب العالمین په بندگانو کې بهترین مخلوق ملائکۃ الکرام دي چې الله د هغوی د اعلی بندګۍ صفت کوي یسبحون الليل والنهار لا یفترون د شپې او د ورځې د الله بندګۍ کوي الله وتعباد مکرمون لقب ورکړی دی خو بیا د هغوی د یری تذکره کوي ایمان قوي د الله بندګۍ کې چست او تکړه ناراستی او سستی ور باندې ناراضي ولي ځکه د هغوی په زړونو کې د الله یره زیاته ده الله فرمایي چې یخافون ربهم من فوقهم د الله رب العالمین نه یریږي هغه رب چې د دوی نه بره دی دومره یره په زړونو کې د الله رب العالمین دا چې کله هغوی د الله کلام واوري د الله د یرې نه بېهوش شي څنګه چې حدیث کې راځي صحیح البخاري کې امام بخاري رحمه الله نقل کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي إن الله عز وجل إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفا فيصعق أهل السماء
الله چې کله یو حکم نازلول وغواړي وحي صادرول وغواړي الله رب العالمین کلام چې د اسمانونو واوري د اسمانونو یو جړب اخري چې د دې د وجه نه اسمان والا ملائکه بهوش را پرېوځي د الله د یری دومره په زړه کې ده چې هغوی باندې صعقه راځي بهوشي راځي اول چې هوش کې راشي جبريل عليه السلام الله ته حکم و فرمایي ملائکه په مجلس کې تیریږي وی جبريل رب سو فرمایل هغه ته وی حق خبره وکړه امداغه منظر الله قران کې من ته ذکر کوي فرمایي حتا اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الله اذا دوی د زړونو نه چکلا غیر الګ غونته کې سکون راشي نو پختنه وکي چې رب سو فرمایي دی وجنا او دمر ير د ملائکه په زړونو کې قائم ده چې حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج واقعه ذکر کوي وای ما جبريل عليه السلام ولید چې د الله د یری د سره راټول شوی لکه یو زوړ پوزکه چې یو ځکه راټول وي زوړ پوزکه دومره یره د الله د غضب او عذاب نه د هغوی په زړونو کې پرته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبريل عليه السلام نه پوښتنه وکړه مالی لا ارى میکائیل ضاحکا قط جبريل دا څه وجه ده چې ما میکائیل علیه السلام چرته په خندا ولید هغه فرمایل چې ما ضحك میکائیل منذ خلقت النار د کله نه چې الله ور پیدا کړل چې دا د الله د غضب د نازلولو کور د عذاب کور د الله د دشمنانو کور دی میکائیل به دغه وخت نه رسو خندان نه کړي زما خګورونو ور د میکائیل علیه السلام د بار پیدا نه دی د ملائکه د بار نه دی او خود الله په بندګۍ کې مستمر بندگان دي د الله سی بندګۍ کوي ور زما استاد لپاره پیدا دی کا د ور نه منډونو ځل نه د نجات اسباب ولټو خو میکائیل د دې ور د الله د دې ور د یری د وجنا د الله د غضب او د عذاب د یری د وجنا خندا پرې دي او موت ګناه پرې نه خدله موت حرام پر نه خدل موت نشي پر نه خدل موت د مسلمان تکند کنستل پر نه خدل موت د مسلمان غیبت پر نه خدا دغه ور خو زمن د پاره پیدا دی د کوم ور د غیبت د وجه چې میکائیل علیه السلام په جون کې خندا پر دی او موت ګناه پر نه خدل سوره نقصان تراوان یو وجه دا ده چې المیکائیل علیه السلام ایمان کامل ده نو یره زیات راځي زما ست ایمان ډیر نیمګړی دی کنه نو ځکه یره د عمر کمه ده هغه بندگان چې د الله حق بندګي کوي الله د هغوی ته بندګۍ تذکره کړې ده هغوی د الله نه دومره یریږي چې کله د میزان الله رب العالمین کی دی قیامت په ورځ باندې ملائکه به عرض وکړي چې رب په دې ستلې وای زه چې د کوم بندگانو اعمال وغواړم هغه په دې کې تلم ملائکه باندې به هم یو هیبت راشي او وای سبحانك ما عبدناك حق عبادتك یا الله تعالی را پاکی دا منگا خوب ستا حق بندگی ندا کڑی دا ملائکو دا قول مطلب دا جوڑیگی که زمنگ عملو چیرتا دی میزان تا ورغرزیگی چه سپک نشی و تاوانی نشی اگا ملائک چه شپا و رز دا اللہ بندگی کئی سلورو کو تو زیادہ آسمان کے نشتا مگر دا اللہ ملائک پا کی پا عبادت مشغول دی خوبیام دم ریر دا اللہ نکی چی میزان دے مخ کے کہ دی میزان کے زمانگا عمال وطل لیشی سپکرا نشی چرتا ما او تا کم عمل تم دم رزیات مغرور یو کم عمل یو چه غی خوشحال کڑی یو چه مطمئن یو چې زمونږ عمل با ګرسترونیږي درنیږي او دغه یره زمونږ د زړونو نه ایستلی دی دا څه شی دی دا صرف د تاوان اسباب دی دا صرف غرور دی دا صرف د الله نه غفلت دی دا صرف د الله د عذاب
او د غضب نه د غفلت حالت دی. دا د دنیا نشه ده، دا د ګناهونو نشه ده چې موږ یې نشه کړي یو. دومره سختترین حالت مخې ته پراته دي او زموږ زړونو کې یره نه راځي. لکه نشه انسان چې مخکې د هغې په بدن سریږي، چاړه پکې والی کېږي، خو هغه نشه یې په ځان پوهېږي نه. درون مصیبت مخې ته پروت یو، هغه خاندي. دا نشه یې موږ د دنیا خوندونو او مزو نشه کړي یو، د ګناهونو م نشه کړي یو. دې ګناهونو زمونږ هغه فطرت کې فساد پیدا کړی، ورنه کامل بندگان د الله نه کامل یره کوي. تاسو وګورئ الله رب العالمین د انبیاء علیهم الصلاة ډیرو انبیاء او پلار امام چې ابراهیم علیه السلام دی، د هغې په باره کې الله فرمایي ان ابراهیم لأواه حلیم. الله هغه انسان ته ویل کېږي چې مخکې د هغه نه چېرته په زندګۍ کې لغزش شوی دی، کوتاهي شوې ده، هره ورځ یادوي او د ډېرې یرې د وجې نه اوه آواز کوي. الله دې ته وایي ابراهیم علیه السلام ژوند د الله په بندګۍ کې تېر کړی و، او بیا هم هغه ته ځان ګناهګار ښکاري، ځان ورته کوتاهي کوونکی ښکاري او خپل زندګي را یادوي او د هغې نه ژړا کوي، اوه آواز کوي. زمونږ څومره تقصیرات دی زما خوږو ورونو. دا خو الله ستیر ذات دی چې په موږ یې پردې راچولې دي. که دا نه وی نو موږ به د یو بل نه نفرتونه کړی وی، نفرتونه. عالم به ځان د دې قابل نه ګڼلی چې زه دین بیان کما، وجه دا د خپلو ګناهونو کې به مشغول وی، او اوریدونکو به ځان د دې قابل نه ګڼلی چې موږ د دین مسلې واورو، ځکه ګناهونو ته به سوچ وی. خدا د الله رب العالمین پرده ده چې په موږ یې راوستې ده. او دویم زموږ غفلت دی چې د خپلو حالاتو نه غافل یو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د قیامت یو منظر را یادوي او د هغې د وجې نه جاړي. د صحیح البخاري روایت دی چې یو ځل د الله نبی صلی الله علیه وسلم عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ته یې وویله چې ما ته قرآن کریم ولوله. هغه ته وفرمایل د الله رسوله قرآن تا ته ولوله، محمد د قرآن خو په تا باندې نازل شوی. هغه وفرمایل زه خوښه ګڼم چې قرآن د بل چا نه واورم. د سورة النساء شروع کړه چې دې آیت ته راورسېده فکیف اذا جئنا من كل امة بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهیدا. دا د قیامت د مناظرونه یو منظر دی چې الله رب العالمین فرمایي هغه وخت به څنګه حال وي چې هر امت باندې ګواز راولم او هغه به د دې امت نبی وي او تا په دې موجوده خلکو ګواه راولم. دا د قیامت یو منظر دی. آیت کې ذکر دی نبی صلی الله علیه وسلم مخکې اورېدل برداشت نه کړی شو، د ډېرې یرې د وجې نه ابن مسعود تل بس دی وایي ما چې ورته وکتل فاذا عیناه تذرفان، د هغه د سترګو نه اوښکې روانې وې، اوښکې چې دا به څنګه حال وي چې الله مخې ته به پیشي وي، ښي طرف ته به د انسان اعمال، ګس طرف ته به اعمال مخې ته ور. دې حالت کې به انسان الله ته پیش کېږي او هر امت باندې به ګواه راوستل کېږي. د څومره هیبتناک حالت دی. یا حدیث کې راځي چې د قیامت یو بل منظر یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولوسته او د هغه د سترګو نه اوښکې را روانې وې. هغه دا دی چې عیسی علیه السلام به قیامت کې الله راوغواړي، د خپل نعمتونه به ورته ذکر کړي. اذکر نعمتي علیک وعلى والدتک اذ ایدتک بروح القدس. بیا به ورته وایي دا تا خلکو ته ویلي دي چې زما بندګي وکړئ، زما د مور بندګي وکړئ. عیسی علیه السلام به براءت اعلان کوي یا الله ما ورته هغه حکم کړی دی چې تا ماته کړی چې د الله بندګي وکړئ، که ما ویلی خو تا ته به پته وي ته خو زما په نفس پوهېږې. بیا به د خپل امت نه براءت اعلان کوي ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. یا الله که ته ول عذاب ورکړم ستا بندګان دي
او کته چرتا معاف کم ستا معاف کېدل د عاجزۍ د وجه نه دي، زورور ذات هغه د حکمت د وجه نه دي. د الله نبی ته د خپل امت حال پیدا روایات شوی، یا رب امتی امتی، یا الله زما د امت به حال وي. عیسی علیه السلام خود خپل امت نه براءت اعلان کړ چې عذابې او که مغفرت ورته کې آیتونه لولي او جاړي چې ګریوانې په وخت کلون شو د رحیم ذات رحم ور باندې راله. جبرئیل علیه السلام راولېږه ورته خوشخبري ورکړه چې انا سنرضیک فی امتک یا محمد ولا نسؤک، تا به موږ د خپل امت په باره کې خوشحاله کو، راضي به دي کو، تا به نه خفه کو. سور لسو کاله مخکې د الله نبی زما او ستا په حال جړلي، موږ هم کله خپل ګناهونه ځان ته رایاد کړي دي او موږ هم کله جړا کړې ده او که نه. جړا د الله د یېرې که چېرته کوم انسان له الله رب العالمین د صفت ورکړی هغه د لاک لاک د الله شکر ادا کړي، ځکه دا امید دی چې دا انسان به د قیامت په ورځ باندې جنتي وي او دې ته به د جهنم نه برات اعلان وي، دې ته به د قیامت په ټولو مراحلو کې عزت او شرف ملاویږي. ځکه د الله نبی فرمایي د قیامت په ورځ به اوه قسمه خلک الله د خپل عرش د سوري د لاندې کې یو په هغې کې ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، هغه انسان چې الله را یاد کړي، الله مخې ته ودرېدل را یاد کړي او دا انسان د الله د یېرې اوجاړي. بلکہ د الله نبی فرمایي چې لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله، هغه انسان به جهنم ته داخل نشي کوم انسان چې د الله د یېرې نه جړلی. بلکہ د الله نبی فرمایي عینان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين غضت عن محارم الله. دو سترګې دي چې هغې ته به اور ونه رسېږي، یو هغه سترګه چې د الله د یېرې جړا کړې ده، دویم هغه سترګه چې د حرامو نه ښکته شوې ده، ناروا ځای ته یې پې کتلې نه دي. زما خوږو وروڼو سترګه په بدن کې ډېر کمزوری ځای دی چې معمولي غونته کې شګه پکې پرېوځي هغې ته ډېر زیات متاثر کیږي. لیکن کوم سترګې باندې چې د الله بندګي وشي او د الله د یېرې په جړا وشي، د الله د حکم مطابق د حرامو نه راښکته شي، هغه سترګې به دومره قوت پیدا کړي، دومره قوت چې د جهنم اور چې د دنیا د اورونو نه او یا چنده ګرم دی هغه پې اثر نه کوي. د الله د بندګۍ اثر دی زما خوږو وروڼو. کومو اندامونو باندې چې د الله بندګي وشي هغه اندامونه په اور حرام دي، د وجې نه الله په اور حرام کړي دي چې د سجدي اندامونه د اور نشي سیدلی. ان الله حرم علی النار ان تاکل مواضع السجود. همدغه رنګ زما خوږو وروڼو د الله بهترین بندگان د الله رب العالمین ډېر بندګي کوي او د الله د یېرې نه جاړي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو ځلې ناست دی په یو باغ کې چې یو مرغۍ راله، مرغۍ او یو کجوري نه خوراک وکړه او لاړ. دوی ویله چې مرغۍ څومره ښه قسمت دی ستا، څومره ښه انداز دی ستا، مزې دې وکړې، موږ پښتو کې داسې تعبیر کوو، مزې دې وکړې، خوراک او څښاک کوه او مخکې حسابونه در باندې نشته. زمونږ خو ګوره ډېره دروند حالت مخې ته پروت دی، دروند. که دا حقیقي حالت موږ او تاسو لږ ذهن کې حاضر کوو، په زړه کې دا موجود شو، خنداګانې به ختم شي، ګوره جړاګانې به شروع شي. څنګه چې د الله نبی فرمایي چې لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. تاسو وګورئ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې د الله څومره ښکلې بندګي کړې ده، ژوند یې د الله په بندګۍ کې تېر کړی، په ژوندي نه د جنت زیری ورته حاصل دی. خو بیا هم د الله نه دومره یېرېږي چې د ده په صفت کې راځي چې وعلى وجهه خطان اسودان من البکا، د ده په سترګو کې د ژړا د وجې نه تور خطونه د ده په مخ باندې کش کړی شوي.
دومره د الله د یری جړلو چې دی اوخ کو د په مخ کې دوه خطونه راکش کړي دوه خطونه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په بارک راضی چې د دې د سترګو د اعلان د زې چې د داسې و د ډېرې جړه د وجنا لکه د سپلۍ هغه زړه تسمه د سپلۍ هغه تسمه چې او هغه زړه شوی کنه دغه سي انداز کې داغه د سترګو د اعلان د زې دومره به د الله د یری جړلې دومره به د الله د یری جړه کولا حال دا د خو هغه بهترین بندگانو چې د ژوند الله په بندګۍ کې تیر کړو شداد بن اوس رضی الله عنه په بارک راځي چې شپه بشوا او د خپل بسترې تراله د په دې بستر کې د ستاویدا لکه یو دانا د جوار غنم چې کړی ته ورورته کړی ته او دا چې دی لوټ په لوټ باندې وړي ټکا کوي ټکا او پولې ته جوړیږي کنه دغه سه انداز کې بده اوړې د په دې خپل بستر کې آرام باور نه راغله راپا بسې د ویل د ور یری زما خوب تختول دی د الله په عبادت او بندګۍ باندې ودرېد او تر سحر به د الله په بندګۍ باندې ولاړو ربيع ابن خثيمه رحمه الله هغه هم داسې و چې کله به خوب بسترې ته راله آرام به ورله نه راته پابسې د الله د یری نه به جړه کوله او د الله په بندګۍ به ولاړو دا غلور هغه نه پوښتنه وکړه چې پلار د شپې خلک ود کېږي دا ټول خلک ته ولې نه ود کېږي هغه وته او فرمایل چې کیف ینام من یخاف البیاض هغه انسان با څنګه خوب ولا ورشي چې هغه د شپې یریږي چې نن شپه په ما حمله کېږي حمله دل به څنګه خوب وند ورکی زم یریږم چې دسه نه چې زما په ایمان حمله وشي ایمان مې لوټ شي بيزيد د دنیا نه لا نرشم یا قبر روح می په دې ورځ باندې قبر شي په روح می حمله اونش حسن بصری رحمه الله نه یو ځل چا پوښتنه وکړه چې حالت څنګه دي وسه دې خیال دی چې یو سړی په یو کشتۍ کې سور وي او یو توپان راشي کشتۍ ټوکړي شي او دې په یو تخته باندې سور وي او د بحر چپی دی و یو توپان د یری په حالت کې د دې انسان بسنګ حال وي وې دا ډېر سخترین حالت کې هغه زما دې په الله قسم وي زما حال د دین هم سخت دی ځکه مؤمن په د دوو یرو تر ما بین زندگی کوي یو ماضی ته ګوري چې ما سل دې کړی کومه ګناه ده چې ما نه پاتې ده یریږم چې ما بشي او کما بنشي او د آینده زمانه په باره کې سوچ کوي چې فتنې دي ګناهونه دي د شیطان حمله دي چې کومه حمله کې په ما کامیاب نشو ایمان را لټ نه کی زما ورونو مومن مخه ته یو سو یری پرتی دي کنه سو یری چې هر یو د دې قابل د چې انسان ډېر پریشان کی خو زمونږ استاد غفلت دی اول چې انسان په دې مخ کې ګناهونو کې سوچ کوي او دا یری چې یا الله معاف بشي که معاف بنش دویم په دې کې سوچ کوي چې ما کوم نیک اعمال کړی دي یا الله اوس قبول بشي که قبول بنشي دریم د شیطان په باره کې چې دا هغه ازلی ابدي دشمن دی چې آدم علیه السلام ته وسوسه ورواچول او ځل کې واقع کو آدم علیه السلام سره خو الهی نصرتو هغه کمال عقل والو هغه ته خو ډیر کمالات او کمزور انسان د ګناهونو نه لطفت انسان د الله رب العالمین سره به تعلق ډیر کمزور دی څنګه چې په ما شیطان حمله وکړي په دینه د دنیا نه لاله زما ایمان مان لوټ نه کی به دینه نشم اومده سے به د خاتمه په باره کې سوچ کوي خاتمه په باره کې چې زما خاتمه به په ایمان باندې راځي او که په کفر باندې ځکه خاطر انسان با د جنت په لار باندې روان وي تر دې چې د جنت تر مابین با یو غز مسافه پاتې شي د باندې به د تقدیر فیصله راوړاندې شي اخره کې به خاتمه به په عمل د کفر راش استب جهنم ته داخل شي پته نه لګيږي چې خاتمه به په سبان درازي او د الله مخه ته ودرېدل دي د ټولې ژوندۍ حسابي ورکول دي زما خوګو ورونو
د خپل اعمالو تیر شو اعمالو ته مغرور کېږي چې ما خو دومره عبادتونه او بندګیان کړې دي. تاسو نه ګورئ چې قران او سنت کې تاسو اوریدلی دي چې ابلیس د الله څومره بندګي کړې و او اخره کې لعنتي وګرځیدو د اور د ډلې قائل شو رجیم وګرځیدو د الله دشمن د جهنم د ډلې سردار وګرځیدو. علم ته مغرور کېږي چې دومره علم می حاصل کړی کتابونه مې لیکلي خطبې مې کړي بیانات دي درسونه دي شاګردان دي. نه ګورئ تاسو چې د زرګونو شاګردان او استاد بېدینه د دنیا نه لاړ. په نسب مغرور کېږئ په نسب. تاسو نه ګورئ چې د نوح علیه السلام بچی دی او کافر د دنیا نه ځي. د نیکانو خلکو په صحبت باندې مغرور کېږئ. وجه دا ده چې تاسو نه ګورئ چې د دوو نیکانو انبیاو تذکره موږ ته الله کوي چې انبیا دي د هغوی بیبیانې جهنم ته روانې دي. نوح علیه السلام او دغه رنګې لوط علیه السلام د یو محل او د یو محل او د ځمکې د بهترین بقاعنم د سړی مغرور نه شي چې زما زندگی مسجد کې تیریږي زما زندگی په حرم کې تیریږي زما په حرم مدني کې تیریږي. نه کله چې انسان ته وسوسه ورسیږي شیطان ته دغه نقصان ورسېد په داسې حالت کې چې دی په بهترین منزل کې و چې هغه جنت دی په بهترین منزل کې او داسې د نیکانو خلکو د صحبت نه بعضې خلک مغرور چې زما د ډېرو خو خلکو سره تعلق دی نو ما به دا بچ کې. تاسو نه ګورئ چې منافقانو په دنیا کې د الله د نبی په ډله کې هغې سره یو ځای مونځ کوو او بیا د منافقانو سید او سردار عبدالله ابن ابی ابن سلول باندې د الله نبی د جنازې مونځ وکړو. صحابه کرام پسې رسته ولاړ دي د الله د نبی په قمیص کې دفن دی د الله نبی مبارک لاړې په هغې باندې پرتې دي او بیا هم الله وایي که یا کرت هم د ده دپاره مغفرت وغواړې. نه معاف کوم داسې نه چې مونږ د الله د حکم خلاف داسې خطرناک قدم اوچت کړی چې الله زمونږ نه ناراضه شوی او زمونږ په باره کې هم دا کلمه ویلې دا یره پکار ده او خپل ګناهونه هره ورځ مخې ته کول او د هغې نه توبه ایستل پکار دی زما په ګورړو. ځکه ګناهونه هغه زهریله مواد دي چې د انسان دنیا او آخرت تباه کوي. دنیا کې انسان د الله په لعنت غضب او عذاب کې داخلي او په آخرت کې جهنم داخلي. یا الله په خپل فضل باندې منګه اصلاح کې الله تیر شوي ګناهونه مو معاف کې آینده کې هم د ګناهونو نه محفوظ کې. الہ العالمین هر قدم قدم مستعد رضا دپاره وګرځئ. الله مکمله توجه مو آخرت طرف ته واړئ. الله رب العالمین په دې خصیصه دنیا کې موږ مشغول کړي چې او دا دنیا د آخرت دپاره د آبادۍ ذریعه زموږ وګرځئ. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.